لوګر کې د لقدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تطبیق عمومي ریاست له لوري د دې ریاست ملکي او نظامي کارکوونکو ته د ظرفیت لوړونې 3 ورځني سیمینار په پایغونډه کې د حکمونو او فرمانونو د څارنې او تطبیق ریاست استازو د لوګر مرستیال والي او ځایي مسؤلینو ګډون کړی و. د لوګر مرستیال والي دا ډول سیمینارونه ګټور وبلل او په دې برخه کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ. نو اوس د دې نظام د ساتلو لپاره موږ تاسو ته پکار ده هغه فرامین هغه اصول چې موږ تاسو ته جوړ شوي دي د قرآن په رڼا کې د احادیثو په رڼا کې بیا د مشرانو د خوا موږ ته د فرمانونو په شکل کې رالیږل کېږي. د دې ونه باید موږ ټینګ طرفداري وکړو. د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تطبیق ریاست مسؤلین وایي چې له دې سیمینار څخه موخه د یاد ریاست د کارکوونکو ظرفیت لوړونه ده او په دې برخه کې د مسؤلینو د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. دویمه خبره مخکې مولوي صاحب ویلي چې موږ صرف د دې په خاطر باندې چې دا اداره بدله شوه د فرمانونو تعقیب نظارت جوړ شو د دې لپاره مستقل قانون جوړ شو او امیر المؤمنین توشیح مشرتابو دا فیصله وکړه باید چې په قانون باندې خپل ملګری پوکو. موږ دا 15 ولایتو باندې سیمینارونه وکړو د ملګرو ته مادهوار هر ماده تشریح کړه پوکړ په باندې چې ساسو قانون دغه په دغه طریقې سره به عمل کوي. دا یادونې وړ ده چې د دې ریاست قانون په 4 فصلونو او 28 مادو کې د اسلام مبین دین پر رڼا کې ترتیب شوی دی.